السلام علیکم. علیکم السلام. قاري صاحب وبخه زه دوه درې پوښتنې لرم. زه امریکې کې اوسېږم. دا دلته وګوره دا اوس یوه دغه د تا عکس ته وګوره وا خورې ودې الله بندګانو دا عکس زما د قاري صاحب دا اي آی ده. خو ای آی خو ښه د قرآن کریم عکس ولګوه خور اوکې جانې انشاءالله انشاءالله. مننه ښه مهرباني. قاري صاحب زما پوښتنه دا ده د یو مسلمان په صفت ځکه چې موږ چې کله غیر اسلامي ملکونو کې اوسېږو یا هلته مثلا زموږ ماشومان لویږي بیا دا دلته چې وګورې مثلا یو بعضې فامیلونه البته ټول نه ډېر ښه مسلمانان هم لرو چې هېڅ باور تصور نشي کېدلی چې یعنې دوی غیر مسلمان ملک کې دي خو متاسفانه بعضې فامیلي چې وګورو هغوی د عقیدې نګاه نه ډېر صفر کې ضرب کېږي مثلا لمونځ نه کوي حرام حلال ته ډېر توجه نه کوي هغوی فکر کوي مو ډېر اوپن مایند یو نو زما سوال دا ده چې مثلا اسلام په هیڅ ملک کې یعنې اپډیټ امکان خو نشته اسلام همغه اسلام ده همغه طریقه ده همغه شریعت ده لیکن دوی اسلامي چوکاټ کې ژوند نه کوي خو کله چې بیا ماته دوه شی نه ډېر خفګان راکوي کله چې د دوی په فیملي کې مړی کېږي بیا هغه ملا صاحب ډېره ښه جنازه کوي ګرچې دا نفر چې وفات شوی د هغې اسلام منلو نه او کله چې د نکاح مراسم وي بیا دوی په مولوي نه نکاح تړي نو دغه دوه پوښتنې مې وې ما وې دا څنګه ستاسو نظر نه مننه ستاسو نظر څه مننه الله جل وعلا دې تاسو ته عظیم اجر درکړي چې د مسلمانانو فکر او احساس در سره ده باندې تاسو په ایمان دلالت کوي نو تاسو خپل خورجانې خپل عزت او عفت مو وساتئ خپل عقیده مو وساتئ ډیر خوشاله سوم په دې پوښتنې باندې مو ځکه چې د یوې مؤمنې مسلمانې غیرت هم په نورو مؤمنانو مسلمانانو باید همدغسې وي او د داسې مسلمانانو دپاره شرم هم پکار ده چې یوه خورجانه ورته وایي چې د دوی په عقایدو کې داسې کار راغلی ګوري مسلمانانو دا کفري هیوادونو ته ولې د موږ ټول فقها په دې اتفاق دي چې د 5 ضرورياتو دپاره سفر کول جایز دي له دې نه بغیر د بل څه دپاره سفر کول جایز نه دي اول چې کفري هیوادونو ته څوک سفر کوي هغه به دومره علم لري چې خپل عقاید وساتي د خپل دین دفاع وکړي او د هغو نورو خلقو له شبهاتو نه ځان وساتي که داسې څوک نه وي د هغه سفر کول کفري هیوادونو ته ناروا ده اوله خبره ګورې دا د موږ دلته مسلمانان راځي قاري صاحب موټر اخلم له بانګه کور اخلم او دا کو دا روا دي راته که نه دي راته روا مسلمانه تو غیر دا پوښتنه وکړه چې ته له اسلامي ملکه ځې او خپل اسلامي ماحول اسلامي وطن و کور و ژوند و زندګي پرېږدې کفري هېواد ته ځې د څه شي دپاره ځې دومره علم ته لرې چې ته خپل ایمان وساتې دومره علم ته لرې چې خپله عقیده وساتې یا دومره علم لرې چې د ملحدینو د عیسویانو یا د نصاراو یا د یهودو لخوا شبهات درته راځي او ته د هغه جواب ووایې او ځان ځینې بچ کړې دومره څه لرې که نه اول سفر د مؤمن مسلمان دپاره چې کفري هیوادونو ته ځي دی باید دومره علم ولري چې خپل عقاید هم وساتي او د نورو له شبهاتو نه هم ځان وساتي دا یوه خبر دوم د دعوت دپاره د مسلمان سفر کول کفري هیواد ته چې هغو ته دعوت وکړي دا دوم شرط د دې دپاره هم جایز ده چې سفر وکړي دریم د علاج دپاره چې یو څوک په خپلو هیوادونو کې علاج نه کیږي نو دی ځي د ځان د علاج دپاره د سفر کول جایز څلورم د زده کړو دپاره که پوجي زده کړي وي که طبي زده کړي وي که نورې عصري زده کړي وي د دې دپاره یو څوک لاړ شي ډېر به ښه وي دلته دا کله وخت کې دا د موږ بعضې خلق نه دي د اروپا ته چې تللي دي هغه موږ ته پیغور راکوي وایي تاسو ولې د کفارو کمرې ته ناست یاست وظالمه خو دا کامره به تا راته جوړه کړې ما به اوس فخر در باندې کول ته خو چې ورې لاړ چې ډېر ډمتوب زده کړې ته چې ورې لاړ چې چیرې پتلون واغوندې ته چې ورې لاړ چې د انګریزانو په شکل ځان جوړ کړې اوس خو که تا کامره راته جوړه کړې وای ما به په ویاړ سره په هغې کامرې کې اوس دلته ناست وم او د تا ویل به وي چې ما مسلمان کامره راته جوړه کړې ده نو ته خو چې ورې لاړ چې یا رباب زده کړې یا چیرې پتلون واغوندې یا وروره نورې پیرې له انګریزانو نه زده کړې یا نور سټایلونه ځینې زده کړې تا کوم کار کړی ده
ما خو دا دین سي مې زده کړی ده تر تا مې در رسولی ده الحمدلله که د کافر کامره ده که د مسلمان کامره ده خو دا مسلمانه سي ته ماته پیغور راکوي ته وشرمېږه تا څه شي کړي دي د اسلام او د مسلمانې ټولنې دپاره دا یوه خبره چې دا لږ سر مو خلاص متوجه سي راته د تعلیم دپاره لاړ سه کامره جینې زده کړه ټانک جینې زده کړه تیاره جینې زده کړه بل ټکنالوژي جینې زده کړه بله ټکنالوژي جینې زده کړه تو خو چې ورې لاړ سې اول د رسول الله په سنتو باندې ملنډې وهې بیا د سر د دوی په شکل جوړ کړی وي بیا د پتلون د دوی په شکل ورسره اغوستلی وي بیا خو اوس بعضې پکې را پیدا سوي دي وایي د ما ګلاب جامن څه شی وایي جانمن خدای دې غر کړه له جانمن سره لا حول ولا قوة الا بالله نو دا بل صورت سو د زده کړو دپاره بل اخیری صورت دا ده چې د تا په اسلامي هیواد کې دومره امن او امان نه وي د ژوند کېدلو د اوس هلته تللي دي د خپل ایمان وساتي په خپل ایمان مو غیرت وکړي الحمدلله ډیر مؤمنان سب په اروپایي هیوادونو کې ډیر فامیلونه سه الحمدلله ځان یې ساتلی د عقاید یې ساتلی د خپل بچي یې ساتلی د اله العالمین ډېر ټول وساتي خو چې چا ځان نه ده ساتلی هغوی له وخته همدغسې مشکلات درلودلي دي لکه ماسې دا بعضې شیانو ته اشاره وکړله چې دومره علم باید یو څوک ولري چې خپل ایمان وساتي خپله عقیده وساتي او خپل هغه دیني ارزښتونه وساتي د نکاح خبره سوه نکاح باید علم وتړي په دې کې شک نشته علما باید خپلو خلقو ته دعوت ورکړي نکاح وي مړی وي دا اوس بعضې رواجونه د موږ په دې پښتنو کې بل ورځ مې یوه ویډیو لیده زنانه وي دي پتلونونه یې اغوستلي دي د بعضو لاسونه ښکاره کېږي د بعضو نور شیان ښکاره کېږي دا هم له مړي سره راغلي دي جنازې ته قبرستان ته راغلي دي هی مسلمانانو تاسو دا دین د الله په خوښه منئ که دا دین د کلیسا په خوښه منئ تاسو د رسول الله په خوښه منلی ده که مو دا د انګریزانو د امریکایانو په خوښه منلی ده تاسو د الله پاک دین شریعت محمدي دا د رب العالمین په خوښه منلی ده که اروپا ته او امریکا ته په تللو د هغو په خوښه مو منلی ده یوې جنازې سره چې زنانه را روانه وي دا خو ناروا ده رسول الله منع کړي ده تاسو مړی د دې دپاره راوړئ چې شفاعت د دې مړي وکړي سفارش وکړي دعا ورته وکړي او که د خدای په غضب نور هم پسې اخته کړي او ځانونه هم د خدای په غضب ورسره اخته کړي د ښځې کار نه د قبرستان ته تلل د ښځې کار نه د له جنازې سره تلل په شریعت کې د ښځې تلل جنازې سره قبرستان ته دا په شریعت کې نسته او بیا په داسې بې حیا حالات کې یو څوک چې په مستور حالات کې ویم یعنی یو خبره خوسته شوی تر یو ځایه پورې لیکن په داسې بې حیا حالات کې سرتور سرونه میکپ یې کړی وي میکپ یې ورته وایي که څه ورته وایي دا جینو چې سره کړي دا میکپ ولې داسې کوئ دغه خور نه وشرمیږي الله دې دې ته اجر ورکړي چې احساس له دې سره د دې پروت ده ی خویندو د دې هر څه پوښتنه الله درنه کوي ای مسلمانانو د دې هر څه پوښتنه الله درنه کوي دا دین په دې کمو شیانو باید له لاسه ورنه کړي لمونځ دغسې در واخله رکن دی اسلام د عبادات دی رب العالمین دا د مؤمن مسلمان باندې بعضې فرض و لازم بعضې واجب بعضې سنت دا اسلام چې کله د ځان ته مسلمان وویل بیا به د اسلام په خوښه ژوند کوي بیا به د غربیانو په خوښه ژوند نه کوي کله چې ځان ته د مسلمان مؤمن وویل بیا به د ایمان او د دین او د اسلام او د قرآن او د پیغمبر په خوښه به ژوند کوي داسې امکان نسی کېدلی چې ته ځان ته مسلمان وایې نو بیا نور په اسلام باندې د کلیسا او د انګریزانو د کفارو په خوښه باندې عمل کوي نه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه چې کله د ځان ته مسلمان وویل نو بیا به په اسلام باندې په پوره معنا باندې عمل کوي داسې به نه یې چې نورې قصې دې ورسره را جوړې کړي وي قدرمن قاري صاحب ډېر وبخه ما یوه پوښتنه پاتې شله ډېر بخښنه غواړم زما منظور د همدغسې کورنیو نه و چې مثلا یوازې جنازه و د دوی نکاح کې ملا امام حاضر وي او زه فکر نه کوم هغسې ملا امام ډېر دیني په اسلام کې ایجوکیټډ وي که نه ځکه فکر نه کوم داسې هغه ته یو امام حاضر شي چې ته اسلام نه فالو کوې نو دا لکه سمبولیک شیونه دا خو هېڅ معنا نه لري اول باید احترام وشي عملی شي په ژوند کې بیا مونږ کولی شو نو او قاري صاحب یو بل پوښتنه مې مونږ ډېره ښې کمیونټي لرو
او ډیر ښه دلته مثلا مو فریډم لرو، خپل اسلام ډیر ښه فالو کولی شو. هغه څوک چې نه فالو کوي هغوی واقعا هغوی خپل مثلا تربیت او هغه لایف سټایل یې همداسې دي یا نوي په ژوند راغلي هر څه چې دي. خو موږ ډیر ښه کمیونټي لرو، ډیر ښه ماشاءالله جوماتونه لرو چې بعضې ښځې چې جوماتونو ته ځي هغوی د خپل وړو ماشومانو دپاره که نه چې هغوی عادت شي مسجد یو سره. خبره درته وکړم، الله دې تاسو ته اجر درکړي. نه الله مو امین. مل شه. شکر یو تاسو. خبره درته وکړم، الله دې تاسو د کورنیو د تاسو د اولادونو حفاظت او ساتنه وکړي. الهي امین. زه له یو وخت له یو کافر سره مخ شوم، مسلمان سوی و. عمر جان و خالص او بیا په داسې ځای کې ورسره مخامخ شوم چې هغه د مسلمانانو مرکز بللی کېږي. بالکل عظمه. دغه کافر ما ته وویل چې اوس مسلمان سوی ده، او الحمدلله نوی مسلمان سوی و. ما داسې پوښتنه مو جنې وکړه، له ما سره نور ملګري مو مال ته پاته سه، ته په دې ځایونو کې پاته سه، په دې ځایونو کې پاتې سه. وای الله مې دې نه پاته کوي. استغفر الله. ولې؟ دلته وای مسلمانان سته، اسلام نسته. بشک. الله اکبر. او له موږ سره وایم اسلام سته خو مسلمانان وای نسته. رایټ. دا د یو انګریسي مسلمان سوی و، د هغه د پیغور په شکل کې موږ ته وویل. که تاسو خیال کړی وي دا هر انګریسي مسلمان سوی ده، هغه بیا د اسلام په ژوند کې داسې تطبیق کړی ده، د اسلام په خوښه یې په اسلام عمل کړی ده. بالکل. دا موږ مسلمانان یو په اسلام کې پیدا سوي یو، خو متاسفانه اسلام مو بیا پرېښی ده، یا د هندوانو یا د عیسویانو یا د انګریزانو یا د اروپایانو یا د نورو په خوښه بیا په اسلام باندې عمل کوو. نو دا د هغه انګریز مسلمان خبره وه چې تر اوسه پورې د ما له ذهنه نه وځي چې مسلمان وای یو شی ده، اسلام بل شی ده. مسلمان وای یو شی ده، اسلام وای بل شی ده. او موږ به وای دعا درته کوو چې خدای جل وعلا دې په تاسو کې وای داسې اسلام. که تاسو خیال کړی ما خو ولایي کې لیدل تاسو پسې ګرځي په دې انګریزانو کې چې انګریز مسلمان سوی دی بیا یې غلا کړې ده. نه خالص. انګریزي مسلمان سوی بیا یې لمونځ پرې ایښی ده. انګریزي مسلمان سوی ده بیا یې بد اخلاقي کړې ده. انګریزي مسلمان سوی ده بیا یې د مسلمان بې عزتي کړې ده. یو انګریز عالم اوس لوی دعوتګر جوړ سوی ده، دا یو عیسوی و، بیا یې اسلام قبول کړل. دا عرفات ته راغلل، حج ته راغلل، د عرفات په میدان کې خلقو کمرې ورته نیولې وې زړلې. ای مسلمانانو په ورځ د قیامت به د موږ وای دا لاس وي د تاسو به ګریوان وي چې تاسو ته الله دومره مبارک دین درکړی و، دا تر موږه مو ولې نه را رسول؟ دومره مبارک دین الله تاسو ته درکړی تر موږه مو ولې نه را رسول؟ دا زه چې پرون مې تاسو ته یوه ګیله وکړه چې زه خفه په دې باندې یم چې اوس د موږ کار به دا و چې موږ دغو خلقو ته دعوت ورکولی، اسلام ته مو رابللی، موږ له د خپلو منافقینو د کلیسا له مزدورانو نه یو ورخلاص ورفارغه. دغه په اسلام کې چې کوم بې دین نه ده، په اسلام کې چې کوم سیکولر ده، په اسلام کې چې کوم د کلیسا مزدور ده، په اسلام کې چې کوم د کلیسا جاسوس ده، موږ له دغو نه یو ورخلاص چې دغو ته د خپل دین وروخیو، اسلام وروخیو، له دین نه یو خلاص. کنې د موږ کار اوس دا اوس له یهودیانو سره مباحثې وای، مناظرې مو وای، له یهودو سره وای، له نصاراو سره وای، له هندوانو سره وای. خو موږ چې کله له هغو سره بحثونه شروع کړو خپل سیکولر مو په مخ کې راته ودرېږي، خپل په نامه مسلمان د کلیسا مزدور په مخ کې راته ودرېږي. خورجانې الله جل وعلا دې تاسو وساتي، دې تاسو ایمانونه. ډېر تشکر قاري صاحب. فقط زما خواهش دغه کورنیو نه ده چې خپل ماشومان په اسلامي شریعت کې تربیه کړي، زده کړه ورکړي. ډېر د شرم ځای دی. یو مسلمان موږ مونځ وایو په معنا یې نه پوهېږو، قرآن وایو په معنا یې نه پوهېږو، ډېر شیانو نه پوهېږو. یو کرسچن ته چې مثلا موږ قناعت ورکوو موږ خبرې نه شو ورسته کولی، هغه وایي چې ته چې په خپل دین نه پوهېږې نو ما ته څه وایې؟
الله نو بهتره ده چې خپل ماشومان ډیر ایجوکیټډ په اسلام کې کو کنه زمونږ دغه په سوشل میډیا کې سړی لیدلی نشي دغه بعضې خلک چې وایي چې اسلام نه تیر یم دا او دا او دا دا خو همدغسې د اولاد راوړنې نتیجه ده مننه خوی زه ډېره بخښنه غواړم زما د پروفایل پکچر نه ځکه زه مو پورته نه وستلم نو ډېر بخښنه غواړم ډېر تشکر ډېره مننه خیر اوسې مننه د تاسو په شکل غیرتمنې خویندې دي الله نور هم زیاتې کړي تشکر د تاسو په شکل باندې هغه خویندې سه احساس د نورو مؤمنانو مسلمانانو ورسره وي الله اکبر تاسې غیرتمنې خویندې دي الله نور هم زیاتې کړي او دا نور دغه ډمو او ډمانو ته او د دې ملګرو ته د دغې خور نه ډېر زیات شرم او حیا په کار داسې ورسي او شرم جنې وکړي عمر جان او حیا بالکل راځي په خیر مهرباني